د هغه ښځې خبرې او قصه در سره شریکوم چې مولا لنډۍ ته ورغلې وه او هغه ورسره بیا په کومه طریقه باندې بدکاري کړې وه یا دغه ښځه ولې دومره مجبوره شوې وه چې د هغه خواته ورغلې وه. د دغه ښځې ټولې خبرې تاسو سره شریکوم چې تاسو یې په خپله واورئ او د هغې د ټولې واقعې نه خبر شئ. دوستانو، مولا رسول لنډۍ چې د افغانستان یو ډیر مشهور کس او هغه با په چل او بانه باندې ښځې راغوښتلې، تعویض به ورته کولو، خو د تعویض سره سره به هغوی سره نور ناروا او غلط کارونه هم کول چې دغه ښځه خپله واقعه بیانوي چې زما واده کله کېدو نو زه ایله پیغله شوې وم چې زما واده یو داسې کس سره وشو چې د هغه عمر هم زما نه زیات او چې بیا مو د واده ډیره موده ووتله نو زمونږ اولاد نه کېدو. د هغې نه پس په ماته په کور کې ډیر زیات پیغورونه کېدل، ماته ډیر مشکلات پیدا شول، خو ما هیڅ هم نشو کولی ځکه چې نه خو زمونږ خوا سره داسې کوم ښه هسپتالونه یا ډاکټرانو چې ما هلته علاج کړی او نه موږ سره دومره ډیرې پیسې وي. نو په دې وجه باندې زمونږ یو ګاونډی ماته وویل چې دغلته یو ډیر ښه مولا دی او چې د چا اولاد نه کېږي هغه ته ورځي او د هغه په واسطه باندې الله تعالی هغه ښځې ته اولاد هم ورکوي. دغه ښځه وایي چې زه هم ورغلم، په لومړي ځل باندې راته تعویض وکړو او بیا د هغې نه وروسته چې په تعویض سره زما هیڅ پیدا ونه شوه نو چې زه کله ورغلم نو دغه مولا راته وویل که ته رښتیا هم غواړې چې ستا اولاد پیدا شي نو دغسې ناروا کار به وکړو، د هغې نه پس به ستا اولاد پیدا شي. ما هم چې د خپل کور سپکو سپورو ته وکتل نو زړه مې ورته ښه کړو او د هغې نه پس مې ورسره بدکاري وکړه چې بیا مې څه موده پس اولاد هم پیدا شو. خو مولا لنډۍ زما نه ویډیو کړې وه او هغه ویډیو څه موده وروسته په سوشل میډیا باندې هم راغله. یوازې دغه ویډیو نه وه بلکې دې سره ډیر د نورو ښځو هم داسې ویډیوګانې وې چې هغه سره مولا لنډۍ غلط کارونه کړي وو. خو دغه ښځه وایي چې زه ډیره زیاته مجبوره وم، اگر که ما غلط کار کړی دی او زه دغه خپله غلطي منم هم چې ما ښه کار نه دی کړی، خو کورنۍ ته او خلکو ته هم پکار دی چې په ښځه باندې دومره پریشر را نه وړي چې هغه دومره مجبوره کړي چې داسې ناروا او غلط قدم اوچت کړي. دوستانو، تاسو داسې کورنیو ته څه پیغام لرئ چې هغه په ښځو باندې دغسې ناروا ظلمونه کوي او هغوی مجبوروي چې بیا داسې غلط قدم اوچت کړي؟ خپل نظر موږ سره ضرور په کمنټ کې شریک کړئ او له نورو تازه معلوماتو لپاره در سره خان کلیک چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په لوی الله سپارم.